سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د غزني په جاغوري ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان ځانګړو ځواکونو چاڼیز عملیات پیل شول. د څارګرې ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو لوړپوړی پلاوی هم له سلګونه کمانډویانو او د څارګرې ملي ادارې له ځانګړو ځواکونو سره یو ځای تېر ماښام جاغوري ولسوالۍ ته رسېدلی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه پلاوي کې لوی درستي، ستر امنیتي مرستیال او د څارګرې ملي ادارې ولایتي مرستیال هم شامل دي. له دې سره سم ملي امنیت شورا د دولت د وسلوالو مخالفینو د یرغلیزو بریدونو د زیاتېدو په تړاو افغان ځواکونو ته امر کړی چې خپل بریدونه لا پسې چټک کړي. دغه بنسټ همداراز له اړوندو امنیتي او دفاعي بنسټونو غوښتي چې د خلکو د ژوند خوندیینې او د افغان ځواکونو د تلفاتو د کموالي په موخه په ټول هیواد کې پر وسلوالو مخالفینو خپلو بریدونو ته زور ورکړي. د دغه بنسټ په خبرپاڼه کې راغلي چې د افغانستان د خلکو دښمنان به هیڅکله خپلو اهدافو ته چې د خلکو منځ کې د وحشت خورول دي ونه رسیږي. دا امر په داسې حال کې صادریږي چې په دې وروستیو کې په غزني، فراه، بغلان، کندز، تخار، زابل او غور ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او له امله یې په سلګونه افغان ځواکونه هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ولسمشر غني وایي د سولې په اړه چې هر ګام اخیستل کیږي د مشورې پر بنسټ به وي. ښاغلي غني تېره ورځ د افغانستان د اسلامي جمعیت له انسجام شورا سره په کتنه کې زیاته کړه چې د سولې په اړه د افغانستان له بېلابېلو اقشارو سره د مشورو لړۍ دوام لري او کله چې دا لړۍ منسجمه شوه پایلې به یې له ټولو سره شریکې شي. د یادې شورا غړو د سولې مشورتي بورډ د جوړېدو په اړه وویل د یاد بورډ جوړښت باید پراخ وي او په دې بهیر کې یې د ټولو اړخونو پر ګډون ټینګار وکړ. په هلمند کې د 190 میلیونه افغانیو په لګښت د 125 پروژو کار تېره ورځ پیل شو. دا پروژې د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت له لوري د ولسي تړون ملي پروګرام په چوکاټ کې له لښکرګاه ښار سربیره په نادعلي، ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې پلي کیږي. د هلمند سیمه ییز چارواکي زیاتوي یادې پروژې د 230 شوراګانو لخوا د خلکو په خوښه او د هغوی د اړتیاو له مخې تنظیم او پلي کیږي. او ملي دفاع وزارت وایي د ملي پوځ د هغو منصوبینو تنخواوې چې تر اوسه پاتې دي سبا به ورکړل شي. د دغه بنسټ ویان د سرحدي او عامه نظم منصوبینو چې په روان کال کې له کورنیو چارو وزارت ملي دفاع وزارت ته انتقال شوي د معاشونو د ځنډېدو له امل د دوی په اسنادو کې ستونزې په ګوته کوي. ملي دفاع وزارت همداراز له ټولو قوو اردوګانو غوښتي چې تر یوې میاشتې پورې د خپلو منصوبینو په اسنادو کې ستونزې حل کړي څو په برېښنایي تنخوا ورکړې سیستم کې شامل شي چې تر دې وروسته معاشونه یې په نورماله توګه اجرا شي. تر دې مخکې د سرحدي او عامه نظم یو شمېر سرتېرو د خپلو څو میاشتنیو تنخواو د نه ترلاسه کولو له امله شکایت کړی و. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.